روسي چارواکي وایي جنرال فنیل ساروواروف چې د دې هېواد د پوځ د لوی درستیزۍ له جګپوړو قومندانانو و، د سویلي مسکو په یوه سیمه کې د ځای پر ځای شوي بمي موټر د چاودنې له امله وژل شوی دی. دا برید د روسیې د پلازمېنې په یوه استوګنیزه سیمه کې شوی او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د روسیې د پلټنو کمیټې ویلي چې د اوکراین د ځانګړو ځواکونو د لاس لرلو احتمال څېړي، خو تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ځانګړي استازي د روسیې، اوکراین او اروپا له استازو سره وروستۍ خبرې اترې چې د امریکا په میامي ښار کې ترسره شوي رغنده بللي. د دغو خبرو اترو موخه د هغه پلان ارزونه ده چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ له لوري وړاندې شوی دی.